الحمدلله. کله چې سهار سي ستا لپاره لومړی د شکر او خوښۍ خبر دا دی چې ساه در پکې چلیږي، آزاد یې، بندي نه یې، پښې او لاسونه دې روغ دي، بې عزته نه یې، کور ژوند او اولادونه لرې. لنډه دا چې موږ په لږ ښه فکر کولو ځان ته لوی خوښۍ ورکولی سو. موږ ډېر څه لرو خو د شتون او ارزښت په اړه یې یوه شېبه فکر نه کوو. تل مو یوازې د ژوند کمزورو اړخونو ته فکر دی. تعفر ساجدا بين الحنايا